د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. سور صلیب په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر افغانستان ته د خپل یو سفر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت سره خراب دی او میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا دا د څلورو لسیزو جګړو پایله ده چې کابو هره افغانه کورنۍ اغېزمنه کړې ده. د سره صلیب کمیټه د څه باندې 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او هغو خلکو ته بشري مرستې رسوي چې د وسلوالو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. پوهنې وزارت له 40 وزارتونو او ادارو سره د سیواد زده کړې هوکړلیک لاسلیک کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه ویلي دغه وزارت د سیواد زده کړې برخه کې له 40 وزارتونو او ادارو سره هوکړلیک لاسلیک کوي. ښاغلي حمزه ویلي دغه هوکړه به د ښوونیزو کورسونو پراختیا د اسانتیاو برابرولو او بې سواده خلکو سره د کارموندنې فرصتونو برابرولو کې مرسته وکړي. هغه ټینګار کړی چې د وزارتونو ترمنځ ګډه همکاري کولی شي ټول هیواد کې د سیواد زده کړې ظرفیت لوړولو کې مرسته وکړي. تیرو 2 ورځو کې هیواد کې د سیلابونو له امله 40 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اورښت او سیلابونو له امله 40 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. یادې ادارې ویلي له ځاني تلفاتو سربیره په کندهار، فراه او هلمند کې 240 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او د 1 کورونو ځینې برخې ویجاړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په فراه ولایت کې د 3 کورنیو 21 تنه د سیلاب وړلو له امله مړه او 4 نور ټپیان شوي وو. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د پیښې قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ټپیانو ته د مرستې رسولو ژمنه یې کړې ده. کابل کې تر کور او کارځای د پاسپورټونو رسولو لړۍ پیل شوه. د پاسپورټ لوی ریاست او افغان پوسټ شرکت ترمنځ کور او کارځای ته د پاسپورټونو د لیږد هوکړلیک لاسلیک شو. د یادې هوکړې له مخې به ټولو هیوادوالو ته د هغوی په خوښه د 100 افغانیو په لګښت د هغوی کور او کارځای ته په لنډ وخت کې پاسپورټونه لیږل کیږي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه بهیر د کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم عملاً پیل شي. د پاسپورټ لوی رئیس په دغو مراسمو کې د وینا پر مهال د دې هوکړلیک لاسلیکول له پاسپورټونو د ویش په برخه کې یو مهم ګام وباله او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د پاسپورټونو د ویش په بهیر کې هر ډول تخنیکی ستونزې په بشپړ ډول حل شوي دي. تیرو 11 میاشتو کې نږدې 2 میلیون برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي تیرو 11 میاشتو کې نږدې 2 میلیون هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. د یادې ادارې اداري او مالي مرستیال عبدالقادر حاجي ادریس کابل کې یو رسنیز کانفرنس ته ویلي هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش له پیله تر اوسه څه باندې 15 میلیونه او 313 زره پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو ته ژمن دي او په همدې موخه یې د هلمند موساکله او غزني مقر ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه پرانیستل. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي تر دې وړاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هیوادوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په موخه ولایتي رئیسانو ته ځینې صلاحیتونه ورکړل. ډونالډ ټرمپ د پانګونې جذب کولو په موخه د بهرنیو پانګوالو ته د طلایي کارتونو ورکولو اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه کسان چې په امریکا کې 15 میلیونه ډالر پانګونه وکړي ورته د سرو زرو کارت ورکوي چې دغه کارت درلودونکي ته به د دایمي قبولۍ ترڅنګ ټول هغه حقوق ورکړل شي چې امریکایان یې لري. نوموړي همداراز ویلي هغه پانګوال چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري هغوی هم کولی شي چې دغه کارت ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او هم د کډوالو د انتقال پروسه تر 3 میاشتو پورې ځنډېدلې ده. مارکو روبیو ویلي چې د امریکا او سعودي د اړیکو پیاوړتیا د ټرمپ ادارې له لومړیتوبونو څخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر شهزاده خالد بن سلمان سره یې کتلي دي. هغه چهارشنبه د فبرورۍ په 26مه ویلي چې دغه ناسه د واشنګټن ریاض د ملګرتیا او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر اهمیت متمرکزه وه. روبیو ټینګار کړی چې په منځني ختیځ کې د مشترکو ګټو ساتل او په سور سمندر کې د امنیت ټینګښت او د بیړیو د تګ راتګ خوندیتوب د ټرمپ ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د امریکا او سعودي اړیکې د بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو له امله اغیزمنې شوي دي او دغو اړیکو پیاوړتیا د ټرمپ ادارې د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو ګڼل شوې ده. اسرائیل د سوریې پر جنوب هوایي بریدونه کړي دي.
د اسرائیل د دفاع وزیر کاتس ویلي چې ځواکونو یې بیګا سهشنبه د سوریې پر جنوب هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي ویلي چې هیواد یې ته اجازه نه ورکوي چې د سوریې جنوبي سیمه د لبنان د جنوب په څیر شي او په وینا یې اسرائیلي ځواکونه به په دغو سیمو کې د سوریې د موقتي حکومت هر ډول دسیسې ته ماتې ورکړي. تر دې مهاله د سوریې حکومت یادو بریدونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. سوریه کې د ملي ډیالوګ غونډه جوړه شوې ده. د سوریې لنډمهالي حکومت مشر احمد الشرع د یاد هیواد راتلونکي په اړه د ملي خبرو په نوم رابلل شوې یوه ورځنۍ غونډه کې وویل چې سوریې ته تاریخي فرصت په لاس ورغلی او هره شیبه باید خلکو او هیواد ته خدمت وشي. دغه غونډه چې د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ کې پرون سهشنبه جوړه شوې څو د یاد هیواد راتلونکي او شته فرصتونو څخه د استفادې څرنګوالي او خنډونو له منځه وړلو لپاره خبرې وشي. د یادې غونډې ګډونوال په شپږو ډلو ویشل شوي څو د سوریې راتلونکي اساسي قانون د حکومت لیږد د شخصي ازادیو دولتي بنسټونو رامنځته کولو د سوریې راتلونکي اقتصاد او مدني ټولنو څرنګوالي په تړاو بحث وکړي. اوکراین له امریکا سره د قانونو او نادره فلزاتو تړون ته غاړه کېښوده. کیف اعلان وکړ چې له واشنګټن سره یې د اوکراین د قانونو او زیرمو د یوې معاملې پر شرایطو موافقه کړې او د کیف چارواکو ویلي چې هیله لري د ټرمپ له ادارې سره اړیکې ښې کړي او د امریکا اوږدمهاله امنیتي ژمنې ته به لاره هواره کړي. تر دې وړاندې د امریکایي چارواکو ویلي وو چې کیف بله چاره نه لري تر څو د دغه هیواد زیرمې امریکا ته ونه سپاري. یوه اونۍ وړاندې د اوکراین ولسمشر د امریکا دغه وړاندیز رد کړی و خو د ټرمپ له توند دریځ وروسته زیلینسکي دې ته تیار شو تر څو امریکا سره دغه تړون ومني. اوکراین د نادره معدنیاتو بډایه سرچینې لري چې دا مواد د برېښنایي بیټریو، فضایي نظامي او اټومي صنعتونو لپاره کارول کیږي او امریکا هڅه کوي چې د چین له تسلط ځان خلاص کړي. حماس او اسرائیلو د یرغملو بندیانو د خوشي کولو پر دوام موافقه کړې. د اسرائیل او حماس چارواکي وایي د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیلي یرغملو د مړو د سپارلو په برخه کې موافقه شوې ده. اسرائیلو له شنبې ورځې راهیسې د 600 فلسطیني بندیانو د خوشي کولو بهیر ځنډولی و او پر حماس د بندیانو خوشي کولو پر مهال د ناوړه چلند تور لګولی و. حماس ویلي و د اسرائیل له زندانونو د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ له اوربند څخه جدي سرغړونه ده او د خبرو دوهم پړاو به د دې بندیانو تر خوشي کېدو پورې پیل نشي. حماس په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به د 4 نورو مړو اسرائیلي یرغملو د جسدونو سپارلو او د سلګونه فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته لاره هواره کړي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.